د جوزجان ولایت مرکز شبرغان نفتي سیمو څخه بلخ ولایت ته د طبیعي ګازو د لیږد پروژې چارې مخ په بشپړېدو دي. د شبرغان د ګازو د لیږد 94.5 کیلومتره پروژه چې شاوخوا 3 کاله وړاندې یې چارې پیل شوي او د 609 میلیونه افغانیو په لګښت پلي کیږي. ټاکل شوی چې د دې نللیکې له لارې به هره ورځ شاوخوا 1.15 میلیونه متره مکعبه طبیعي ګاز د بلخ صنعتي پارکونو او د کود برق فابریکې ته ولېږدول شي. جوزجان ولایت کې د افغان ګاز لوی ریاست مسؤلین وایي د دغې نللیکې د غځولو چارې بشپړې شوي او دا مهال یې په 2 اساسي برخو کې چارې پاتې دي او تمه ده هغه هم ژر بشپړې شي. د مزار پایپلاین چې له جوزجان ولایت څخه تر مزار پورې غځول شوی دی، الحمدلله کارونه مکمل پای ته رسیدلي دي. یوازې د سیلبرونو برخه پاته ده او یو د ضد زنګ برخه پاته. ضد زنګ برخه کې موږ هغه اعلان ته ورکړی دی، په دې 6 کال کې به هغه متخصصین استخدامیږي، هغه برخه به هم پای ته رسیږي او د سیلبرونو برخه به هم ان شاء الله 6 کال موږ ډیر کوشش کړی چې پای ته به رسیږي. له همدې سره موږ وتوانیږو چې کود برق شرکت ته او هغه ته جد ګلاس ته څه نور هلته صنعتي پارکونه دي چې موږ د قرارداد هوډ ورسره لرو، هغوی ګاز به له همدغه پایپلاین څخه موږ تامین کړو. بلخوا مزار شریف ښار کې یو شمېر صنعتکاران د دې پروژې د چارو د ژر بشپړېدو غوښتنه کوي. هغه صنعتکاران چې د اوسپنې ویلې کولو فابریکې لري وایي دا مهال د دوی د سون توکي محدود دي چې له یوې خوا یې بیې لوړې دي او بل لور ته هوا ککړوي. دوی دغه راز زیاتوي که د ګاز ول انرژۍ برخمن شي د لګښتونو د کمیدو ترڅنګ به چاپیریال هم له ککړې هوا خوندي پاتې شي. فعلا خو په ټول افغانستان کې مازوت د بلټو په ګرمولو کې استفاده کیږي چې بیا هغه وسپنه ګرمه شي، بیا نو سیخ ترې ماشینري د آسانۍ سره تر تیریږي او یو تولیدات موږ ته لاس ته راکوي. خو دا ډیره ښه خبر ده که چیرته موږ ته ګاز راکړل شي نو مازوتو تولید د مازوتو سوخت به بند شي، ځکه دا خو هوا او محیط زیست هم تاوان ده. از منابع داخلی خود ما دولت گاز انرژی گاز برای ما تامین بکنه، یک صرفه جویی خیلی خوب در مصرف انرژی و مصرف پول برای سرمایه گذار هم به میان میآید و این باعث میشه که نرخ هم کاهش بیافته. بل لور ته د اقتصادي چارو کارپوهان وایي که چیرته د هیواد له طبیعي زیرمو څخه په سمه توګه ګټه واخیستل شي د اسعارو د مخنیوي ترڅنګ کاري بوختیاوې زیاتوي، تولیدات زیاتوي او د انرژۍ په برخه کې په بهرنیو هیوادونو تکیه راکموي. حالا اگر ما از منابع داخلی خود استفاده بکنیم بدون شک که رقم درشته که پولی که به بیرون از کشور میره از او جلوگیری میشه. دو میتونه فرصت های کاری و شغلی بیشمار را ایجاد بکنه و سرمایه گذاری های جدید در کشور رقم بخوره. هر از گاهی که شما مواد نفتی و گاز ارزان در اختیار داشته باشین، کارخانه‌های بزرگ ایجاد میشه، تولیدات افزایش پیدا میکنه، باز هم اشتغال زایی صورت میگیره و در کل میتونه که سبب رشد اقتصادی شود. د یادونې وړ ده چې څو ورځې وړاندې د افغان ګاز ریاست د جوزجان تمتاق نفتي بلاک کې له ګازو د برېښنا تولید په موخه له 2 خصوصي شرکتونو سره د قراردادونو خبر ورکړی و. د چارواکو په خبره یادو شرکتونو ته له دغه بلاک په ورځني ډول څه باندې 6 لکه متره مکعبه ګاز ورکول کیږي چې هره ورځ به 2180 میګاواټه برېښنا تولید شي چې په بلخ او جوزجان ولایتونو کې به پر عامو خلکو سربیره صنعتي کارخونو ته هم ورکړل شي. زیار الکوزای، امید رادیو، جوزجان.